چکچک یو ښه چکچک وکړه او دا ټول بیرغونه وښوروئ خپل احساسات څرګند کړئ زه وګورم چې تاسو څومره احساسات لرئ بیرغونه وښوروئ او چکچک او غوټې وکړئ ډېره مننه محترم مشرانو څخه ډېره مننه کوو خپلو ځایونو ته تشریف یوسئ اواز په ټول جهان زموږ د نن تللی دی اواز په ټول جهان زموږ د نن تللی دی هر خواته د پښتون د تورې شرنګ تللی دی کتی نشي څوک سپک ورته وطن د پښتنو دی کتی نشي څوک سپک ورته وطن د پښتنو دی له مرګ سره لوبېږي دا د هغو ښه زلمو دی ساتلی عزت د مشرانو د شملو دی دښمن یې تل د ځان په وینو رنګ تللی دی هر خواته د پښتون د تورې شرنګ تللی دی عقل مې ایریشه ستا لپاره د فکرونو نه دا د ریشمه تر هغه وخته زما په غاړه وي چې تر څو مې د دې خاورې دښمن د دې خاورې نه وي ویستلی او دا توره به تر هغې پورې په تیږې کې نه کړم چې تر څو مې زما د خپلواکۍ دښمن په خپل کور نه وي ویستلی د هېواد پر ځوانانو یې غږ وکړم د هېواد ځوانانو هر څه چې لرئ را میدان ته شئ په خپلو وینو دا د خپلواکۍ نیالګی خړوب کوئ او دا ملي بیرغ په خپله خاوره ورپوئ دا د هغه غازي پیام و چې د خپل سلطنت په لومړۍ شېبې پورې ملت ته اعلان کړ تر دې وروسته څه وشول په دریو عمومي جبهو او یوه فرعي جبهه کې غازیان تنظیم شو او قومندانه یې وټاکل شو د جنوبي جبهه چې تاسې غازیان مجاهدین یاستئ د سپهسالار نادرخان تر مشرۍ لاندې د قندهار جبهه د عبدالقدوس خان تر مشرۍ لاندې او د مشرقي جبهه د صالح محمد خان تر مشرۍ لاندې تقویتي جبهه د مشرقي جبهې لپاره د چترال جبهه وه د میرزمان خان تر مشرۍ لاندې انګریز په لړزه شو لنګي ورپېدل او وار یې خطر شو ولې وایي میړه ووژنه بیړانه یې ووژنه جنوبي والو پخوانی اصطلاح دی د افغانستان د خپلواکۍ ویاړ تر ټولو زیات په تاسې پورې اړه لري د خپلو غازیانو په ویاړ ودرېږئ او چکچک یې وکړئ د تل د فتحې په یاد د جوزا شپږمه د 1993 کال د تل فتحه وه چې د افغانستان ازادي تضمین کړه او موږ خپلواکي واخیسته وویاړئ شملې مو پورته کړئ بیرغونه مو وخوځوئ دا خپلواکي په حقیقت کې تاسې جنوبي والو ګټلې درته مبارک وایم ویور ولسه جنوبي والو لویه پکتیا خوستیانو مبارک مو شه شملې مو لوړې د ټل فتحه وه چې انګریز یې متارکې ته اړ کړ تاسې وایئ چې انګریز یې متارکې ته اړ کړ تاریخ نه فسخه کېږي د افغانستان تاریخ نه بدلېږي چا چې ویاړونه ګټلي موږ یې درنښت کوو او په ویاړ ورته ګورو دلته که هغه غازیان نشته د مېلمستیان او زامن ناست دي زه په دوی ویاړم د ټل فتحه د 1298 د جوزا شپږم د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو سره د 1298 د اسد په 28مه انګریزانو د افغانستان سیاسي خپلواکي ومنله تر خپلواکۍ وروسته غازي امان الله خان څه وویل غازي امان الله خان وویل ما خپل ژوند
د افغانستان د خپلواکۍ دپاره وقف کړی و. ښه په کاغذ کې مې څه لیکلي دي خو زما د مطالبې د وخت دا خبرې یادې دي نو ځکه په دا کاغذ کې حاجي امان الله خان ویل ما خپل ژوند د افغانستان خپلواکۍ ته وقف کړی و. اوس چې ژوندی پاتې شوم باقي ژوند به د دې هېواد آبادۍ ته وقفوم. عزیزانو خپلواکي په توره ګټل کېږي خو هېواد په قلم آبادېږي. هېواد په قلم آبادېږي. اوس د دې وخت دی چې قلم راواخلو او خپله ګټلې ازادي سنباله کړو، اقتصادي خپلواکي لاسته راوړو او خپل هېواد آباد کړو. جلالالمآب ولسمشر محمد اشرف غني د غازي امان الله خان ملي قهرمان د نیمګړي سفر تکمیلونکی دی. هغه سفر چې هغه شروع کړی و ځینې دوستان او سیاسیون وایي دا سفر خو ډېر پخوا و. دا سمه ده چې د 19مې پېړۍ 20مې پېړۍ او 21مې پېړۍ غوښتنې فرق کوي، مګر موږ خو په طوفانونو کې ګیر یو هېواد یو. هغه د ریلګاډي پټلۍ چې امان الله خان شروع کړې وه نو تر هغې وروسته خو چا تکمیل نه کړه، هغه خو اشرف غني را تکمیلوي. هغه قصرونه چې حاجي امان الله خان جوړ کړي وو تاسې خو یې نومونه هم بدل کړل. دارالعمان ته هم دارالفنون ویلې ولې چا خو در سره ونه منله. موږ هم مېړانه منو، د ټل فتح هم منو، ولې د غازي امان الله خان په کارنامو چې څوک خاورې اړوي دا نه منو. من د هر چا تاریخ په خپل ځای ستایي. مېړانه مېړانه ده او د چا د کارنامو پټول د افغانستان ملت نه مني. زمونږ ملي قهرمان څوک دی؟ غازي امان الله خان. من خپل ملي اتل لرو، د خپلواکۍ اتل، د آبادۍ اتل او د افغانستان د ملي نوامیسو اتل. دا نیمګړی سفر به موږ د خپل محبوب ولسمشر سره یو ځای کوو. په دې سفر کې موږ ورسره ملګري یو. زمونږ قهرمان مسلح ځواکونه، زمونږ قهرمان ملت چې تل د دې ملت مصایبو ته اوبه ورکړې ده او دروند بیټې په اوبو باندې وړی ده. تحولات را روان دي، 40 کلنه غمیزه جنګونه، د پردیو په چوپړ کې پاتې شوي سیاسیون، په میراث راپاتې جنګونه، متخاصم ګاونډیان، دا ټول شوم میراثونه دي چې موږ ته راپاتې دي، مګر نن یې په مېړانه ورسره کار په چاچکو په حضور باندې سم چاچکې د میرویس اسکی شملي ته مو سلام دی، د احمد ور حماسي ته مو سلام دی چې غږ د ازادۍ په جهان خپور کړ. د امان هغې نارې ته مو سلام دی. مشرانو څخه ډېره مننه کوو په خپلو ځایونو ته دې تشریف یوسي. پښتانه که گذرونه د فرید او د حمید دور به بیا شي چې زه وکاندم په هر لوري تختونه. د خوست له معزز والي صاحب څخه ډېره مننه کوو. اوس د خپلواکۍ تمثیلي پرچه وړاندې کیږي. شاهده سهار وختي مې زوی
بازار ته خو دوایي پسې لېږلی خو تر اوسه نه ده راغلی الله خیر پکې واچوئ چې څنګه یې دومره ناوخته کړو زویه نور خو راځه که نه والله چې د ټوخي نه مې نور زړه راوځي السلام علیکم سرجانه وعلیکم سلام زویه ستړی مه شئ ښه یې طبیعت دې ښه دی بخیر راغلی څنګه یې پلارجانه شکر دی څنګه دې دومره ناوخته کړو ډېر خو به وي که نه ښه پوهېږې چې زه بازار کې کراچۍ چلوم یو سلګون مې ګټلی و دغه ته اوس راغلم ښه اوس دې دوا راته راوړه او پلارجانه دغه تا لپاره مې دوا راوړی دی هغه نه پلارجانه دا وخوره چې دا ټوخي دی او سینه دې فوق صفا شي انشاءالله جوړ به شي های های زویا دا دوا خو به زه وخورم له دې سره به جوړ شم خو یو ډېر غټ ارمان په زړه باندې لرم که الله تعالی یې راته پوره کړي د څه ارمان پلارجانه څنګه دویمه واده کوې که څنګه ای خوله دې ماته شه زه د دویم واده په لیکې نه یم ځکه چې زما وخت نور تېر دی نو د څه ارمان لرې پلارجانه های های زویا ارمان خو مې دغه ده که الله تعالی مې دغه ارمان پوره کړي چې زما په ژوندانه دغه سوله راشي نو زه به ډېر د الله تعالی نه راضا شم الله تعالی دې زما په ژوندانه دغه سوله راولي پلارجانه دې ته مه خفه کېږه انشاءالله چې ستا په دې ژوندانه به دغه سوله راځي دا سوله به کېږي انشاءالله ستا په دې ژوندون به دغه سوله وشي کښېنه پلارجانه ته کښېنه چې مریض کښېنه ښه په خوله دې برکت شه چې زما په ژوندانه به سوله راځي خو ته داسې کار وکړه چې زه لاړ شم ماته یو اوبه راوړه چې زه د دوایي پسې ورم ها پلارجانه ها د سر سترګو کې واچوې یا الله خیر پکې واچوه وای 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 خدایا یا الله زړه مې نه شو ښه زویه اوه زوی جانه ته راشه دا زړه مې نه شو ښه یا الله له دې دنیا نه خو نور رسختېږم خدایا سولې ارمان مې پوره نه شو خو یا الله خدایا د نورو افغانانو دغه ارمان نیمګړی مه پرېږده دغه سوله زر تر زره زمونږ په هېواد کې قیمه که خدایه یا الله خدایه پلارجانه و پلارجانه یا الله خیر پکې واچوي پلارجانه پاسې ګوګومه ته راوړو پلارجانه یا الله خیر پلارجانه پلارجانه یا پلارجانه یا الله زما دې پلار په زړه کې نو د سولې ډېر ناروغ و ای خدایه ته په دې افغانستان کې نوره سوله راولې یا الله زموږ په ملک کې نوره سوله راولې یا Allah Plasjana pasti ke Plasjana Plasjana Zuana pas خبره درته کوم خبره د خیر خبره کېږه ما کوم خبره د خیر د ځوان کلیواله زما پلار مړ شو د سولې په ارمان لاړو کېږه ما خبره درته کوم انا لله و انا الیه راجعون ځوانه یو ته نه یې ستا په شان د سلګونو ځوانانو پلاران د دې سولې په ارمان د دې دنیا نه تللي دي ته خفه کېږه ما انشاءالله چې ضرور به سوله راځي سوله ځوانه خبره درته کوم الله د خیر کړي وارخطا کېږه ما هر کار په حوصلې سره کېږي ته دې د پلار امده کړه ته دې ولې د پلار ونیسې ځوانه
ګورئ افغانانو زما د اسلام خوږو وروڼو تاسو ته خو بهتره معلومه ده که نه چې په کوم هېواد کې سوله وي هلته محصلین خپل درس وایي ماشومان مو خپل مکاتبو ته ځي بزګران مو خپلې بزګرۍ کوي ډاکټران مو خپلې ډاکټرۍ کوي ډریوران مو خپلې ډریورۍ کوي ولې څومره ستونزې چې دي په اسانۍ سره حل کېږي په منځ کې هېڅ ډول ستونزه نه را پیدا کېږي نو پکار دا ده چې موږ داسې ټول سولې ته اړتیا لرو سولې ته راځئ چندانونو ټول په ګډه د الله دربار ته لاسونه پورته کړو ودانه وغواړو چې موږ نوره سوله غواړو سوله یا الله یا زلجلاله ذاته یا خدای پروردګاره موږ ډېر په ستونزو کې ګیر یو ډېر په مشکلاتو کې ګیر یو خدایه نور خو زموږ دې ماشومانو ته وګورې سوله راوله یا الله یا زلجلاله ذاته نور خو زموږ د دې کونډې لا فریاد واوره نور زموږ په دې مملکت کې سوله راوله سوله یا الله یا زلجلاله ذاته ډېر وځورېدلو ډېر په تکلیف شولو ډېر په ستونزو مشکلاتو کې ګیر یو خدای دې خلاصون لار مو نشته لاره چاته سوال وکړو د چا نه وغواړو یا الله یا زلجلاله ذاته موږ ته طریقه وجنګوه موږ د سولې برخمن کړه زموږ په وطن کې ټول سره جوړ کړه افغانان متحد وګرځوه د افغانانو په منځ کې یووالی نصیبه وګرځوه زموږ نه دا دښمنان لرې کړه موږ ټول د سولې په ژوند کې سره راټول کړه یا الله یا ذوالجلاله ذاته Allah memantang masih boleh ni Allah. Kalau saya tidak belar tu cepat, tapi sudah bila lama هذا بغيرتك زلزلين لك وفعلني ولك بعضلني استعطوا غرورك شورك وسنبوك مريك زمنك اختاري بغرورك تفصلنا الاسمان سرى نعم الإيمان سرى انسى افغاناتك مصر قهرمانتك ولا سربازانتك اختاري بغرورك تفصلنا الاسمان سرى نعم الإيمان سرى دا وطن دا وطن دا دليل افغان وطن دا ترميز اجرام وطن خاوة بغيرت دا زلزلين لريك وفان لري روك بازان لري دوستارم این وطن را دوستارم این وطن را دوستارم سنگ او را کوه او را دوستارم قلب زما زم ستاد خاورې ته زما د مینې جوړ یې ته مې د غیرت او د پښتو رنګینې جوړ یې ته مې د نیکه او د بابا د مینې جوړ یې ستا زړه کې ویدې دي ټولې ټولې زمانې زما او زما وطنه ګلانونو خزانې زما سترګې مې لوګۍ شه ستا د خاورې د کورونو نه عقل مې ریشه ستا د پاره د فکرونو نه زار شمه قربان شم ستا د غرونو د سیندونو نه ستا هره دره کې د لیکلو خانې زما او زما وطنه ګلانونو خزانې زما ستا عزت چې نه وي زه به مینه عزت څه کړمه ته چې خوار زارې زه به خوب او راحت څه کړمه ستا ستا چې مې دید نو زه به شان او شوکت څه کړمه مسته به د خاوره کمپنونو مستانې زما او زما وطنه ګلانونو خزانې زما واه به د سیالو کړمه وطنه د جهان لا بستا په پښو کې تورې خاورې کړم بازان زه به بریالي شم په تا به کړم ودان نن یم افغان یم تا ته یاد یې افسانې زما او زما وطنه ګلانونو خزانې زما زموږ په خوست ولایت کې د ملي پولیسو تکړه مسؤلین ویل چې هغوی هم د خپلو وسایطو او تجهیزاتو په مرجع زموږ مخې ته راځي او د خوست ولایت د ملکي او پوځي مشر کابل
کارنده در خپلواکۍ د 101 نېکمرغه کاریزې د دښمنانو په مخ کې د خپل احترام او عزت مراتب وړاندې کوي. آزادي به تر قیامته زما شعار وي. زه د داسې چا بچی یم چې آزاد یم، د دې خاورې عسکر یم. دا د خوست کې د امنیه قومندانۍ اړوند د ملي پولیسو منصوبین بیا هم د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دي او د افغانستان د ویاړمنې ازادۍ د 101 کلونو مهم بچیان دندې ترسره کوي. لحاظونو هیله کوم چې خپل زړور امنیتي منصوبین په تودو او ملي ولولو او پرلپسې چټکو او هېوادنیو احساساتو بدرګه کړي. دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ او را، کوه او را، دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه او را، دوست دارم این وطن را، ظلمت شبهای او را، در نبرد زندگانی جاده غمهای او را، خلق بی همتای او را، در افقهای زمان استاره فردای او را، رزم او را، فتح او را، آینده زیبای او را. همدا لحظه د پولیسو په لیکو کې د اطفائیې منصوبین ویل چې هغوی هم د لوژ مخې ته رارسېږي او د خپل احترام او درنښت مراتب وړاندې کوي. د اطفائیې منصوبینو هم د سختو حالاتو کې د خوست ولسونو ته دا په ډاګه کړې ده چې د خپلو سرونو بیې د هغه ژوند ته یې پام نه دی کړی، بلکې د خپلو ګرانو هېوادوالو ژوند یې ساتلی دی. هېوادوالو، متدینو او د الپانونکو ولسونو
روانه ده خو په داسې او بله پکړه وګړه دا ده د امن کلب پکړه تاسو هم بله زه د خوست تکړه ورزشکاران ګورئ چې دویم د موضوعو ګامونو د ځمکې ته راځي او د خپلواکۍ د کمیس په مناسبت دواړو هېوادوالو ته مبارکۍ وایي ورزشکاران د خوستۍ ټولنې هغه کشر دی چې دې سیمې ته یې ستر ویاړونه ورته ورکړه کړي دي موږ له ټولو ګډونوالو هیله کوو چې زموږ تکړه ورزشکاران په ګرمه ونډو او هیوادنۍ احساساتو سره ولمانځي وطن فرزنده ای د قوم خوږه دلبنده ای ارزو د وطن قامه سبا ته مسؤل د کار یې که ته مور او که ته پلار یې علم هر چا ته پکار دی نه چې تش د نرو کار دی ښځه مرد دواړه مسؤل دي د پخوا عمل مقبول دي د حیات په هنګامه کې د ژوندون په افسانه کې دواړه یو بل ته محتاج دي یو بل ته د سر تاج دي یو چې بل ورنه جدا شي لکه مات لاس د چا شي